سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو ماښام زه واک دپاره راوتلی یم او هوا ډېره ښه وه، نو غوښتل مې چې د یو سوال جواب هم تاسو ته درکړم، یو ویډیو هم درته جوړه کړم. بل یو بله ډېره ضروري خبره مې سره غوښتل چې هغه هم درسره شریک کړم. نو دغه سوال او دغه بلې مهمې خبرې دا دواړه موضوعګانې به تاسو سره دلته شریکې کړم. بښنه غواړم دلته لږ سره غاړې ته روان یم، نو که د موټر لږ شور و هغې دپاره بښنه غواړم. دا شکر دی هوا لږ ښه شوه، هغه 3-4 ورځې خو ډېره سخته ګرمي وه. انشاءالله راتلونکې هفته چې کوم د هغه هم هوا به ډېره ښه وي. ملګرو 3-4 کسانو دا پوښتنه کړې وه چې آیا د فرانسې سفارت په پاکستان کې اسلام آباد کې اوس خلاص شوی دی، بیرته رندیوګانې ورکوي که نه، تر څو دوی خپل فامیلي چې کوم دوسي دي هغه مخکې اوسي. نو بالکل ملګرو اوس سفارت خلاص شوی دی، سفارت کار کوي. هغه پخوا چې چاته رندیوګانې دوی ورکړې وې او هغه رندیوګانې بیا دوی د کرونا د وجې هغه بیرته کینسل کړې وې، هغو خلکو دپاره بیرته رندیوګانې ورکوي. نوې هم که څوک غواړي چې دومان وکړي هغه هم دومان کولی شي. بعضې ملګري یې غوښتي دي، بعضو ملګرو فامیلونه یې غوښتي دي. نو فلحال چې کوم دی د اوس په دې حالت په دې ورځو کې د فرانسې سفارت په اسلام آباد کې چې کوم دی هغه کار کوي، رندیوګانې ورکوي، تاسو رندیو دپاره دومان کولی شئ. بل هغو په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي وو، په هغه ایمیلونو کې هم څوک چې ورته ایمیل وکړي رالیږي، چا چې مخکې دومان کړی هغو ته به نمبر به مخکې. طبي خبره ده، هغه ملګري چې چا ته مخکې رندیوګانې ورکړې وي او هغه کرونا د وجې هغوی یې بیرته کینسل کړي دي، هغو ته اولیت ورکوي. نو هغو رندیوګانې به اولي لږ وخت اوس رندیوګانو کې به وي پخوا په شان، مطلب کال 10 میاشتې 8 میاشتې دوی کوشش کوي چې دغه وخت لږ راکم کړي، ځکه دوسیې ډېرې زیاتې دي او کرونا د وجې سپاره ډېر وخت دپاره بانو. نو کېدای شي 6 میاشتو 7 میاشتې 8 میاشتې تر کاله پورې دا ستاسو رندیو چې کوم د راتلونکي هغه وخت ونیسي، ځکه چې دغه یو غیر معمولي حالت و. نو دې د وجې دغه رندیوګانې چې کوم د ناوخته شو. دا خو دغه سوال. بل غوښتل مې ملګرو کوم کمپاین چې ما کار دپاره شروع کړی هغه شکر د ډېر ښه روان دی، ډېر ملګري تر دا دمه په کار شوي دي. ما غوښتل چې تاسو سره دغه موضوع ځلې بیا شریکه کړم. کوم ملګري چې کار نه لري نو دوی خپل نمبر یې ماته کمنټ بدلته په کمنټ برخه کې پرېښودلی شي، دوی میسج هم پرېښودلی شي، بیا ماته دوی نمبر رالیږلی شي وروسته که څوک نه غواړي چې هغو نمبر دلته راشي. بل زه ډېر داسې نورو ملګرو ما سره اوس اړیکه نیولې چې هغه وایي چې موږ سره کار دی. نو زه اول د هغو نه مننه کوم، کور یې ودان. که نو دې نه علاوه کوم ملګري دا ویډیو اوس ګوري او اوس ما دا خبرې اوري نو او که دوی ته کوم ځای معلوم وي چې هلته د کس ضرورت وي، دوی ما ته خپل نمبر پرېښودلی شي تر څو زه ورته یو بیکاره یعنی یو کس چې هغه کار نه لري، بېروزګار وي، هغه ورته معرفي کړم او هغه لاړ شي او هغه په کار شي. نو مننه ملګرو، دغه دوه موضوعګانې مې سره غوښتل شریکې کړم. بښنه غواړم که په ویډیو کې شور و، خو خیر غوښتل مې دغه دواړه موضوعګانې ضروري وي. تر بلې ویډیو پورې په لاس سپارم، په مخه مو ښه وختونه.